السلام علیکم دوستانو. نن یوه ډېره افسوسناکه واقعیت در سره بیانوم. تاسې په دا ویډیو کې وګورئ، یو شاګرد د خپل استاد مقصد ټیلر والا ده، ټیلر درزي کار یې ورسره کوي، خپل استاد سر یې ورپرې کړی ده. نور ته یې په دا ویډیو کې راسره وګورئ. او تاسو ګورئ کرایم کهانی. ګرانو کتونکو، څو ورځې وړاندې د شاپور تاڼې پولیس ته د یو لیډیز ټیلر لاش میلو شوی و. دی ډېر په بېدردۍ سره وژلی شوی و، د ده سر هم د ده د بدن نه جدا شوی و. دا یو انټریس کیس و. دا پولیس څنګه ټریس کړو، دې کې ملزم څوک دی او ملزم په خپل بیان کې څه ویلي دي، دا یو ډېر تفصیلي رپورټ دی او د سبق نه ډک رپورټ دی. ضرور عمران خان دا کم لاش چې دلته تاسو ته میلاو شوی و، دا په کم تاریخ باندې میلاو شوی و؟ د دې وقوعې ټول تفصیل خو لږ زموږ کتونکو ته ووایئ. بسم الله الرحمن الرحیم. قیصر خان، یو ستا راتګ باندې موږ ډېر خوشحال یو، مننه، مهرباني. دا لاش چې په کومه ورځ میلاو شو، دا 25/10 باندې موږ ته په 25 میلاو شو، داسې 10 بجې د شپې. او دا اصل دی د دې نه مخکې م رپورټ کړو، په 5 تاریخ باندې دی روزنامچه کړې وه د اکبرپوري په تاڼه کې به. نو دغه ټایم چې دی موږ ته اطلاع کوله، نو دوی سره شاه فیصل خان ایسیچو هم راغلی و. چېرته چې دې روزنامچه کړې وه؟ چې چېرته دې روزنامچه کړې وه، ځکه چې د ده دې رور ته د دې لاش پته لګېدلې وه، هغې ته چا ویلي وو. نو هغه ځان سره بیا د هغه ځای ایسیچو د اکبرپور ایسیچو راوستی وو. بیا د اکبرپور ایسیچو زمونږ تاڼې ته اطلاع وکړه، زمونږ ټیم، زمونږ تفتیشي ټیم دا ټول موقع له لاړل. او کله چې موږ موقع ته ورسېدو، نو په هغه ټایم کې د ده دا لاش چې کوم و، دا سر ته داسې چیر شوی و. اوس په دې نه پوهېږو چې دا ترې کټ شوی دی او خو نه دا څه خوړلی دی، د دې داسې څه پته نه لګي، ځکه چې دې کې مونږ هلته تپوس هم کړی چې کوم زمونږ قانوني تپوسونه دي، نو مونږ ته به د هغه ځای نه رایه هم راشي چې دا کټ شوی دی او خو نه دا خوړلی شوی دی. هغې د نوم سوجي او د ده باره کې بیا دې رورې څه وویل چې دا څه کار به یې کوو، کله د کور څنګه چې تاسو وایئ دی لاپته شوی یم؟ د ده خپل نوم چې کوم و، دا اسرارګل و او دا د اکبرپورې اوسېدونکی و. ده به د ټیلرۍ دکان کو او ده به د سلمې ستارې د دې زنانو د پیکي میکي نه جوړوي، د دې شکار به هم کولو. رورې څه وایي چې دی مطلب په کومه ورځ د کوره راوتې او څه وایي چې چېرته تللی و؟ هغه وایي چې یاره ما ته د دې خو ورور یې خو دا تپوس کوي چې ما ته د دې پته نه وه چې دې چا سره وتې دی او چا سره نه دی وتې. دا د دې معلومات هغه ته نه و. د اف ای آر د نامعلومو کسانو خلاف کړی او بیا پولیس تفتیش شروع کړو، نو ملزمانو ته څنګه ورسېدل؟ بالکل د دې تفتیش چې د دې دغه چې کوم رپورټ چې کوم دا بالکل دا د نامعلومه کسانو خلاف و. مونږ په دې کې چې کوم خپل تفتیش کولو، نو مونږ خپلو کې یو بل سره دا شی ډسکس کولو چې یاره دا خو به سنیچنګ نه وي. د سره جیب کې څه ونه، مطلب دا د سره جیب کې موبایل نو، د سره موټر سایکل و هغې ته یې اخیستی و، د سره آی ډي کارډ په موقع باندې نو، نو د سره پیسې په موقع باندې نه وي. نو مونږ هم سوچ کولو چې یاره داسې کیدای شي چې دا سنیچنګ روح یې ورکړې ولګي. خو چې بعد کې بیا مونږ په دې باندې خپل تفتیشي ټیم او زموږ ټیکنیکل ټیم چې کوم دی، هغې په دې باندې کار وکړو، نو هغه د سنیچنګ مسله نه وه. دې ټایم کې چې کله مونږ تفتیش کولو، په دې ټایم کې د مقتول د موبایل نه یو ویډیو وایرل شوه چې هغه ویډیو د هغه د مرګ ویډیو وه، چې موبایل هم د مقتول او ویډیو هم د مقتول وه. نو مونږ دغه ځای کې لکه بیا شی په شک کې شو چې دا کومه لوبه ده. د مقتول موبایل چې کوم دی دا بند نو، او په هغې باندې کار مونږ خپل روان کو. مونږ ټیکنیکل ټیم ته ټولو ته ووایي چې یاره تاسو وګورئ چې د ډیټا واخلو. مونږ په هغې باندې ډیټا سیسټم هم ولیږو چې ډیټا واپس راله. نو د هغې باندې بیا مونږ خپل ټیم هم ولیږو، موقع ته ټول ورسېدل او هغه موبایل چې کوم موبایل نه ویډیو وایرل شوی وه، مونږ هغه موبایل او هغه ملزم هغه مونږ ارسټ کړو. تاسو خپل خبرو کې وایي چې یاره کله د ویډیو وایرل شوه، نو تاسو بیا د مقتول کور ته هم تللی وئ؟ بالکل مونږ لاړو د مقتول کور ته. مونږ د هغې نه تپوس وکړو چې یاره د دې مقتول موبایل تاسو سره پروت دی یا چې چا سره مې مونږ ته تاسو ووایئ. هغې وایي چې نه دی خو بالکل دی موبایل چې کوم دی موبایل یې ځان سره وړی دی. نو بیا هغې څه ووایي چې ملزم باره کې د هغې څه خبره وکړه؟ د هغې د ملزم باره کې دا خبره وکړه، خاص کر د موبایل باره کې هغې دا خبره وکړه چې یاره د موبایل کوډ صرف د امیر ته معلوم دی او زمونږ کور والا ته خاوند ته معلوم دی.
نو بیا چې مونږ رالو هغه موبایل چې کله مونږ ریکوري کول نو هغه مونږ د ملزم د محمد امیر نو کړو دا امیر خو وی دي مطلب چې د دې خفیه طریقې سره کار کړو دی خو جنازې د هر څه کې شریک شوی دعا کې تر دې پورې چې دی سره په قبر کې ټیک ټاک کار سره کړی دی بیا سره په جنازه کې مو سره موجود دی خو هغه پیو چې لکه مسله به جوړیږي ماته هغه ملزم سوق دی او د سره سره دا ملزم چې کوم دی دا د شاګردو د سره په دکان کې د 3-4 سال نه پاتې کېدو د محمد امیر نوم د اکبر پوری دی او د ملزم با دا خبره بار کوله چې یاره زبې واله ما زبې ټکول ماته پیسې نه راکولې مال به بیزتی کولا نو په دې وجه باندې ما ډیر سوچ وکړ چې زه به تر کومه پورې د سره دلته پروت یم ځکه چې دې ماته نه پیسې راکړي او مال بیزتی راکړي ځکه زم د یو غریب کورنۍ سره تعلق ساتم نو بس ما په سوچ سمج سره ما دا کار کړی دی ځکه چې په لاره ما سره ونه دا ملزم چې کم دی د سونه عمر دی او د سره چې د بل کم دوی ملزم دی هغه څوک دی د ملزم عمر تقریبا 20 سال دی او د سره چې راکم غریب خان دی دا د ملزم ګوانډي دی داغه تقریبا د 60-58 سال داسې عمر دی دوی چې راتلل نو دوی راغلم یو ځای دی د مقتول سره په بایک باندې دوی درې واړه په یو بایک راغلي دي او د ملزم سره چې کم دي د سره پیسټل و دوی چې کله د سپاټ تر رسیدلی په کم ځای کې چې دا مقتول چې کم دی پروتو نو دا مقتول په دغه ځای کې وشته دي خدا دواړه ملزمان چې کم دي دا غریب او دا محمد امیر دا دواړه بالکل په سپاټ موجود راځي دا کم کس چې مړ دی چې کوم د لیډیز ټیلر مو کنه او د تاسو د سلمې ستاره دکان مو سامان مم خرڅو د تاسو بچی دی د سونه ایج د تقریبا 40 سال عمر دی او د 15 ماشومان دي دا ملزم چې کم دی د خوري خيارتیا څنګه چې تاسو وایي چې د خو له د سنیچینګ رنګ ور کړی دی ارسي تیوړي هغه څه وایي چې دا غلطي دا نه ولې شو دا ویډیو هغه ولې شیر کا په دې شي نه پوهېدو چیرې دا موبایل چې کم دی دا به ما سره ریکور کیږي او هغه ته دا پته نه و چې راکا پولیس سره داسې ټیکنیکل شینه موجود دي نو هم سره ست شکر الحمدلله زموږ ډپارټمنټ ته مونږ ته هر یو شی په ټایم باندې راکړي نو په دغه وجه باندې دي توګه شوی ملزم چې کم دی خپل بیان کې پولیس ته جرم منل دي دواړو کسانو بالکل مونږ سره اکاونټ بیان دي دلته او دوی خپل جرم منل پولیس ته منل دي خدا چې کوم لک مړ دي داغه روډ سوی هغه څه داوا کړی ده بالکل هغه داوا کړی ده هغه چې دا زموږ ملزم دی او هغه عدالت کې خپل بیان ورکړی دی د دنه سسری کوري شوی د سپور د ملزم د ملزم د مقتول موبایل ریکور دی چې ځکه دا په هغه سپاټ باندې دا د ځان سره وړو او د دنه چې کوم دی علی قتل برآمد شوی عمران خان دا چې کوم ویډیو تاسو یادوي چې دا شیر شو دی کې خود د اثر او د بدن پورې او بیا چې کله لاش ملو شو سر ته بیلو داسې کی دي یاره اصل دغه شپه باندې بارانم شو او په دې کې تقریبا 24 غنټه بیا تیر شوی وي د لاش ملاوي په ټایم کې 24 غنټه تیری دي او بارانم ورېدو دغه تر چې کومي لوخي دي ځنګل دي دغه ته اوس خبرې د درې قسمه جوړې دي شي نو کې دي شي چې زناور تر اثر پړلې وي یا بل چا داسې لکه دا غینه پست دی ویډیو نه بعد داسې کار کړی وي هغه کې موږ سوالونه کړی دي خپل پوسټمارټم کې موږ جوابونه کړی ان شاء الله هغه سوالونه باندې ان شاء الله جوابونه راشي هغه به دا پته ولګي چې دا اثر د پرې کړی دي کساناورو ته بالکل هغه کې صفه خبره راځي چې یاره دا کټ شوی دی او خدا ته شو کېدل دي دا مخ یادې چې هغه مقابل شناخت نو بالکل دا سی و هغه کې ډیر فرق وو دواړه کې دي چې مطلب زناورم کې دي چې دام کې دي چې کیمیکل پیچو دي د کیمیکل بالکل هغه به موږ ان شاء الله هغه پته ولګي او هغه باندې موږ خپل اوپینین ډایرکټ نشو ورکولای ځکه چې موږ داسې دغه نشو کولای چې کوم سوالونه موږ کړی هغه کې موږ ان شاء الله جوابونه راشي ګرانو کتونکو دې کې شک نشته چې د شاپور تاڼي پولیس ډیر پر وخت کاروایی کړې ده او په 2 ورځو کې دنه ان ټریس کیس هم ټریس کړی دی او ملزمان هم گرفتار کړی دي خو څنګه چې تاسو وریدل چې شاګرد لګی شوی دی استاد قتل کړی دی استادانو لپاره دي چې د شاګرد او د استاد چې کومه مقدسه رشتہ ده داغه خیال وساتل شي کلم یو انسان دې هدا پورې نه مجبور کول چې هغه سره بیا بل لار نه وي او هغه لګي